د دې څلورمې خبرې په آخر کې ته یو شعر وایم، شاعر ډېر ښکلې شاعري کړې ده. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وی ورځې تېرې شوې زمانه لاړه ګناهونه من کړي دي. وجاء رسول الموت والقلب غافل، او ملک الموت راغی او زمونږ زړه ته په غفلت کې پروت. نو بیا وی تزود تزود فی الدنیا فإنک میت، وی په دې دنیا کې نیک اعمال کوه، الله سبحانه وتعالی ته نږدې شه ځکه چې لازم به ته مړ کېږې. وبادر فإن الموت لا شک نازل. نو بیا وایي چې تعدي وکړه، دا مه وایه چې سبا به وکړم بل سبا به وکړم. ولې ته موږ ته وایي چې تعدي وکړه؟ فإن الموت لا شک نازل، مرګ راتلو ولې. ألا إنما الدنيا كمنزل راحل نزل عشيا وهو بالصبح راحل. دنیا خو یې داسې ده لکه یو مسافر چې سحر له پکې کوشي ډېره شي او ماښام له بیا خپل سامان راولي او روان شي، او یا ماښام ډېره شي سحر له خپل سامان راغستی بیا روان.